د اذان په وخت کې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 15 سنت عملونه ښودلي دي او دا کولو سره الله رب العالمین زموږ او تاسو ګناهونه معاف کوي او الله رب العالمین زموږ او تاسو لپاره جنت واجبوي، موږ او تاسو جنتیان کوي. اولنی عمل سنت وخت د اذان کې کله چې اذان کیږي نو د اذان کوونکي جواب ورکول، یعنی کوم کلمات چې اذان کوونکي وایي هغه کلماتو سره وروسته ویل. حديث كرازي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرمائي برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. کله چې تاسو اذان واورئ نو تاسو هم هغه کلمات ووایئ کوم چې مؤذن وایي. و دومره ده چې د حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح په وخت کې لا حول ولا قوة الا بالله ووایئ. دویم د اذان رستو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. کله چې اذان وشي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. دا په حدیث کې راځي عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا سمعتم المؤذن کله چې تاسو د اذان کوونکي اذان واورئ نو فقولوا مثل ما يقول تاسو هغه کلمات ویوئ کوم چې د مؤذن وایي. ثم صلوا علی او بیا په ما باندې درود ویوئ فانه من صلى علی صلاة ځکه څوک چې په ما باندې یو ځل درود ووایي نو صلی الله بها 10 الله رب العالمین په ده باندې لس رحمتونه رالیږي. دریم عمل د اذان نه وروستو د نبي صلی الله علیه وسلم دپاره د وسیلې دعا کول. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال حين يسمع النداء څوک چې د اذان نه وروستو د اذان د اورېدلو نه وروستو دا کلمات ووایي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا کلمات چې څوک وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حلت له شفاعتي یوم القیامة د دې سړي دپاره زما سفارش د قیامت په ورځ باندې واجب شو. څلورم سنت عمل څه کلمات راغلي دي او هغه کلمات چې څوک د اذان نه وروسته ووایي نو حدیث کې راځي الله رب العالمین د ده ټول ګناهونه پرې معاف کوي. حدیث کې راځي په عن سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال حين يسمع المؤذن څوک چې د مؤذن اواز واوري اذان واوري او د هغه نه وروسته داسې ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. دا کلمات چې څوک وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ذنبه الله رب العالمین د ټول ګناهونه معاف کړي. پنځم سنت عمل د اذان او د اقامت منځ کې دعا کول د ځان دپاره او د ټول امت دپاره دعاګانې کول. ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت معنی قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دعا چې د نه رد کیږي په مابین د اذان او د اقامت کې. نو فدعو تاسو د الله نه دعاګانې غواړئ په وخت اذان او د اقامت په منځ کې. دا 15 عملونه چې څوک کوي الله رب العالمین یو زموږ او ستاسو دعاګانې قبلوي. الله پرې موږ او تاسو جنتیان کوي او الله رب العالمین پرې موږ او تاسو ګناهونه معاف کوي.